خوږو لیدونکو سلام او وخت مو په خیر. د نن خبرې ټولګې ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غني وایي د لویې جرګې د پریکړې پر بنسټ به د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر غني نن د سولې مشورتي لویې جرګې په وروستۍ ورځ په اختتامیه وینا کې وویل چې روانه جګړه یوازې د خبرو پر مټ پای ته رسیدلی شي، نو طالبانو ته پکار ده چې د جرګې پریکړې ته په درناوي او وربند وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د سولې مشورتي لویې جرګې د هغه پریکړې په اړه چې حکومت ته د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکوي لیکلي دي چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه یو تریخ تصمیم دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس په سر شي او د خپل هیواد د سوکالۍ لپاره سوله وکړي. پخوانی ولسمشر نن د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د خبرو پر مهال وویل چې دلته روانه جګړه یوازې د افغانانو د تباهۍ او بربادۍ جګړه ده. ډاکتر عبدالله وایي د 400 طالب بندیانو خوشي کول د بین الافغاني خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بللی چې اوس له منځه تللی دی. عبدالله له ولسمشر غني مننه کوم چې لویه جرګه یې رابللې وه. د افغانستان د څارګرې ادارې ځانګړو ځواکونو د مشورتي لویې جرګې په 3 ورځو کې د داعش ډلې 14 نظامي اهداف چې غوښتل یې د لویې جرګې تالار په نښه کړي شنډ کړي دي. طالبانو له ایران سره اړیکې تایید کړي دي، خو له روسیې څخه یې د وسلو ترلاسه کولو ادعا په کلکه رد کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ریانوستي خبري شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې لري، خو په وینا یې د اړیکې سیاسي دي نه نظامي. امریکا اعلان کړی دی چې د نومبر تر پای پورې بل افغانستان څخه له 4,000 څخه زیات سرتیري وباسي. دوی زیاته کړې چې دغه پریکړه له سولې سره تړاو نه لري. د لوګر ولایت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د زردالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ د زردالو سږني حاصلات 2500 ټنه دي چې عواید یې 50 میلیونه افغانیو ته رسیږي. پاکستان د خپلو غیر قانوني اقداماتو په دوام تازه د ناړۍ ولسوالۍ د ځینو کلو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. د ناړۍ ولسوالۍ خلک وایي پاکستان تر دې وړاندې پر ځینو سیمو د راکټونو ګزارونه کول، نو خلک اړ شول چې خپل کلی پرېږدي او د خلکو له وتلو وروسته پاکستان د دوی د کلو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. او په وروستي خبر کې راځي چې 6 عرب هیوادونه پر ایران د بندیزونو د دوام ملاتړ کړی دی. د راپورونو له مخې بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات او سعودي عربستان په یوې بیانیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې پر ایران لګول شوي بندیزونه وغځوي. په بیانیه کې راغلي د دې لپاره چې ایران په سیمه کې له ورانکاره کړنو لاس واخلي د بندیزونو دوام اړین دی. ګرانو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا نور خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.